السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی، ستړي مشئ. ځان نوید خان ممونځئ. تاسو ګورئ د یو کې انګلیش چینل. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت جامو کې به پټې وئ. کتونکو زه نن تاسو ته داسې نوي ناشنا کلاس کې حاضر یم چې هغه دی د مور او پلار حقونه، چې په انګلیش کې به دا څنګه ویل کېږي. د مور پلار حقونه کم حقونه دي، څومره دي څومره نه دي. یو به مو علم زده شي، علم به حاصل کړئ چې حقونه به وپېژنئ. بله دا چې په انګلیش به مو سره زده کوي. مقصد مې دا دی چې په دې خبرو کې چې کوم داسې مشکل الفاظ وي چې په انګلیش کې هغه مونږ په عامو جملو کې مونږ نه دي ویلي او په دې کې مونږ ته مخته راشي، نو هغه به څنګه زده کوو. لیکن پوخ پریکټس مو سره وشي عامو خبرو کې، دیني خبرو کې، عامو خبرو کې مو سره، نو به تاسو داسې نوي نوي کلاسونه راوړم چې هغه کوم مشکل الفاظ وي چې هغه هم مسره تاسو زده کوئ. نو ستاسو وخت نه ضایع کوم، کلاس ته ستنېږو. د کلاس د ستنېدو نه مخکې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او بیل آیکن سره وهئ، شیر یې هم کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو تاسو ته در ورسیږي. راځئ چې کلاس ته ستانه شو. اورنۍ تکلیف به ورته نه رسوئ اگر چې هغوی در سره زیاتې وکړي. Don't give him trouble if they do more with you. Don't give him trouble if they do more with you. If they do more with you. تکلیف به ورته نه رسوي اگر چې هغوی زیاتې وکړي. Don't give him trouble if they do more with you. If they do more with you. Don't give him trouble if they do more with you. په ژبه او روزګار کې په د مور او پلار تعظیم کوئ. دا په انګلیش کې وو respect your parent in language and work. Respect your parent in language and work. پیرنټ وی مور او پلار ته، ریسپیکټ احترام ته ویل کېږي. پیرنټ وی مور او پلار ته، لینګویج ژبې ته ویل کېږي، ورک کار ته ویل کېږي. ریسپیکټ یور پیرنټ ان لینګویج اینډ ورک. ریسپیکټ یور پیرنټ ان لینګویج اینډ ورک. په ژبه او روزګار کې به د مور او پلار تنظیم کوئ. دریم نمبر دی په جایزو کارونو کې به یې خبره منئ. دا بس انګلیش کې وایو accept the word in the evaluation works. 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 په جایزو کارونو کې به یې خبره منئ. څلورم دی که حاجت یې وي نو په مال سره به یې خدمت کوئ. If there is a need, you will serve with wealth. If there is a need, you will serve with wealth. If there is a need, you will serve with wealth. که حاجت یې وي نو په مال سره به یې خدمت کوئ. If there is a need, you will serve with wealth. که کافران ولې نه وي، د مرګه پسې حقونه په دې ډول دي. If there are no disbeliever, the right after death are as follows. If there are no disbelievers, the right after death are as follows. که کافران ولې نه وي، د مرګه پسې حقونه په دې ډول دي. If there are no disbeliever, the right after death are as follows. د بښنې دعا به ورته کوئ. You will pray for forgiveness. You will pray for forgiveness. د بښنې دعا به ورته کوئ. You will pray for forgiveness. forgiveness بښنې ته ویل کېږي او پرې دعا ته ویل کېږي. You will pray for forgiveness. د هغوی د دوستانو سره به په احسان او خدمت سره مخامخ کیږئ. You will meet their friends with kindness and service. You will meet their friends with kindness and service. د هغوی د دوستانو سره به په احسان او خدمت سره مخامخ کیږئ. You will meet their friends with kindness and service. You will meet their friends with kindness and service.
د هغوی په ځمه که څه قرضه وي. If there is any debt on them. If there is any debt on them. د هغوی په ځمه که څه قرضه وي. If there is any debt on them. یی د څه جایز څیز وصیت کړی وي. یی د څه جایز څیز وصیت کړی وي. Or he has bequeathed something legitimate. Or he has bequeathed something legitimate. Or he has bequeathed something legitimate. bequeath وی وصیت ته ویل کیږي. something څه څیز لګه. او legitimate چې دا جایز ته ویل کیږي. legitimate جایز. او طاقت دی وي نو هغه به ادا کوي. and if there is power and then you will pay it. and if there is power then you will pay it. او طاقت دی وي نو هغه به ادا کوي. and if there is power then you will pay it. د هغوی په مرګ به د شرعي خلاف ژړا انګولا او فریاد نه ځان ساتي. refrain from wailing and crying against the sharia upon their death. refrain from wailing and crying against the sharia upon their death. د هغوی په مرګ به د شرعي خلاف ژړا انګولا او فریاد نه ځان ساتي. refrain from wailing and crying against the sharia open. دا open دی. یو پی نه دا open دی ویل کیږي. open their death. refrain from wailing and crying against the sharia open their death. د هغوی په مرګ به د شرعي خلاف ژړا انګولا او فریاد نه ځان ساتي. refrain from wailing and crying against their sharia open their death. دا هغوی ته تکلیف رسوي. it hurts them. دا هغوی ته تکلیف رسوي. it hurts them. it hurts them. hurt دی وکي تکلیف ته ویل کیږي. it hurts them. دا هغوی ته تکلیف رسوي. it hurts them. او د نیا او نیکه حقونه هم د مور پلار په شان ګڼل پکار دي. and the right of grandparent should be recognized by parent. and the right of grandparent should be recognized by parent. grandparent د نیا او نیکه ته ویل کیږي. او recognized ګڼل ته ویل کیږي. recognized by parent. دغه شان د مور خور ماما او تره او ترور هم د پلار په شان وي. similarly mother sister aunt uncle and aunt are also like father. similarly mother sister aunt uncle and aunt are also like father. دغه شان د مور خور ماما او تره او ترور هم د پلار په شان دي. دغه شان ته کوم similarly ویل کیږي. mother sister aunt دا د مور خور ته ویل کیږي. uncle ماما ته ویل کیږي. او تره او ترور هم. نو and aunt are also like father. د حدیث شریف نه معلومیږي. it is known from the hadith. د حدیث شریف نه معلومیږي. it is known from the hadith. د حدیث شریف نه معلومیږي. د ویډیو تر پای کتو مو یو نړۍ مننه. دا یو حدیث و. هغه مې تاسو ته مخته کو. مطلب مې د دې حدیث دا و چې کوم داسې سخت الفاظ وي، کوم دغه وي، خبرې وي چې هغه مونږ کوم اسلامي خبرې وي، کوم د شرعي خبرې وي چې هغه زمونږ مخته شي او هغه باندې ترجمه مونږ په انګلیش کې زده کړو. نو یو دا چې تاسو زمونږ ویډیو کوم ملک نه ګورئ، که هر دوبۍ نه ګورئ، که هر ملک نه سعودي نه ګورئ، که امریکې نه ګورئ، افغانستان نه ګورئ، پاکستان نه ګورئ، هر سړی په کمنټ کې خپل دغه شیر کړي چې مونږ دې نه کوو. بل دا چې د پاکستان او افغانستان د چې کوم دی ټول ډیټا استعمالوي، نو هلته کوم دی ډیټا پیکیج ډېر ګرانې دي، نو خپل واتساپ یا دغه نمبر شیر کوئ په کمنټ کې، د موبایل نمبر د سیم کمپنۍ نوم، نو موږ ورته دلته نه په هر ویډیو کې خپله قراندازي کوو او خپل چې کوم دی چا نوم راووته ده په قراندازي کې، نو هلته موږ 300 پاکستاني کوم دی جوړ ورته کوو، داسې افغاني چې کوم دی 200 به موږ جوړ کوو ورته چې چا نوم پکې راووتی ده. صحیح ده؟ نو خپل نمبر په کمنټ کې شیر کړئ او د خپل ځای نه چې کوم ځای نه ویډیو ګورئ. صحیح ده؟ ډېره مننه دي.